سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تیریږي. امید ده چې تاسو د تیر شوي ټولو درسونه کتلي او ټول نه څه نا څه زده کړي او نورو ملګرو سره هم شریک کړي. مننه. نن لسم درس سره زه ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننی چې کوم زموږ درس دی هغه ډیر اسانه دی او ضروري هم دی چې تاسو پوه شئ زده یې کړئ. نننی چې کوم زموږ درس دی هغه د les mois de l'année en français، د میاشتو نومونه په فرانسوي کې. صحیح ده؟ د میاشتو نومونه په فرانسوي کې. په فرانسوي کې میاشتو ته کوم نومونه اخلي، څه ویل کېږي، سپیلنګ یې څنګه دی. نو راځئ چې دا زموږ درس دا زده کړو. خو د درس شروع کېدو نه مخکې یو ډیر ضروري یادښت هغه دا دی چې ما ورسره په پښتو کې میاشتې نوم ونه لیکلی شو. هغې وجه دا وه چې مثال په افغانستان کې چې کوم دی هجري کلیز سیستم دی او دلته عیسوي کلیز سیستم دی او دې دواړو منځ کې تقریبا 3 میاشتې فرق دی. اوس په افغانستان کې موږ سره 10مه میاشت ده، ولې دلته اوله میاشت ده. صحیح ده؟ نو دغه میاشتو فرق د وجې نشو کولی چې هرې میاشت سره موږ لکه پښتو کې ورته هم ورسره ولیکو. لکه په افغانستان کې موږ او تاسو مثال فارسی کې اکثرا دغه نه استفاده کیږي: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبوله، میزان، عقرب، قوس، جدید، الوهوت. یا په پښتو کې ورته موږ وری، غوی، غبرګولی، چنګاښ، زمری، وږی، تله، لړم، لینده، مرغومی، سلواغه، کب دا وایو. نو هلته دغه میاشتو فرق د وجې موږ نشو کولی چې دلته ورسره پښتو کې هم ولیکو او بیا تاسو ته کنفیوژن جوړ شي. نو اسانه، ډیر اسانه دا خبره ده چې 12 میاشتې دي. په دې 12 میاشتو ته په فرانسوي کې کم نومونه اخلي. صحیح ده؟ نو راځئ چې درس شروع کړو. اولنی چې کوم دی موږ سره هغه دی ژانویه. ژانویه مطلب جنوري ته وایي، اولې میاشتې ته وایي. صحیح دی؟ ژانویه. صحیح دی؟ دویم موږ سره دی فوریه. فوریه فروری یا دویمه میاشتې ته وایي. صحیح دی؟ بل موږ سره دی مارس. مارس مطلب مارچ یعنی دریمه میاشتې ته وایي. صحیح دی؟ بل دی موږ سره افریل. افریل اپریل یعنی څلورمه میاشتې ته وایي. صحیح دی؟ افریل. موږ سره دی بل می. می پنځمه میاشتې ته وایي. صحیح دی؟ می چې کوم ورته وایي می پنځمه میاشت. ژوان. ژوان جون یا شپږمه میاشتې ته وایي. صحیح دی؟ ژوان. صحیح دی؟ ژویه. ژویه جولای ته وایي یعنی اوومه میاشت ته. ژویه اوومه میاشتې ته وایي. صحیح دی؟ اوت. اوت اگست یعنی اتمه میاشتې ته وایي. صحیح دی؟ سپتامبر. سپتامبر سپتامبر یا نهمه میاشتې ته وایي. سپتامبر. بل دی موږ سره اکتوبر. اکتوبر اکتوبر یعنی لسمه میاشت ته وایي. اکتوبر. صحیح دی؟ نومبر. نومبر نومبر میاشتې 11مې ته وایي. صحیح دی؟ نومبر. او اخري 12مه میاشت ته وایي دسامبر. دسامبر یعنی دسامبر. راځئ چې اوس دا نومونه زه دوباره یو آهسته په قراره تکرار کړم. تاسو ورته غوږ ونیسئ، صحیح تلفظ زده کړئ. صحیح دی؟ ژانویه. ژانویه اوله میاشتې ته وایي. فوریه. فوریه دویمه میاشت ته وایي. مارس. مارس مارچ دریمه میاشتې ته وایي. افریل. افریل څلورمه میاشتې ته وایي. می. می پنځمه میاشتې ته وایي. ژوان. ژوان شپږمه میاشتې ته وایي. ژویه. ژویه اوومه میاشتې ته وایي. اوت. اوت اتمه میاشتې ته وایي. سپتامبر. سپتامبر نهمه میاشتې ته وایي. اکتوبر. اکتوبر لسمه میاشتې ته وایي. نومبر. نومبر 11مه میاشتې ته وایي. دسامبر. دسامبر 12مه میاشتې ته وایي. نو دا و د میاشتې نومونه. صحیح دی؟ امید ده چې تاسو صحیح اورېدلی، صحیح تلفظ او تاسو زده کړي. نو مننه ملګرو، تر دې دمه مننه. تاسو دغه ویډیوګانې تکراري بار وګورئ تر څو ستاسو دا درسونه صحیح په ذهن کې کینی او زده یې کړئ، او د ټولو ملګرو سره تاسو دا ویډیوګانې شریکې کړئ تر څو ټول ترې فایده واخلي.
او زما یوټیوب چینل نقیب شارق در سره هم سبسکرایب کړئ. صحیح دی؟ مننه. تر بل درسه پورې درته ښه وخت غواړم. اپیانتو.